بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، چې څرنګه تاسو ته پته ده چې پرون د مکین چې کومې علاقې وې هغې پرېشن اعلان کړی و چې دشکاوه، باخیل، ظریفخیل، پیراخیل، ازدیخیل دلته ډېر زیات کورونه دي که نه. په دا حال باندې د پی ټي ایم چې څومره هم د مکین ملګري دي د ګاډیو کوشش مو هم ورته وکړي، ګاډي رالږي، په خدمت کې هم لګیا دي. دلته زیاتر تر کډې وګورئ، د کډې په تیاري لګیا دي. خو چې کوم د زنانه د ماشومان ته کوم تکلیف دی، کوم درد دی، مونږ محسوس کولی شو. یو خدای ته معلوم دی چې کوم په بد حال کې دو دا کډې دا کوم د تکلیفونه راړوي. نو په دغه مشکلات، په دغه حالات شي نو موږ د څومره هم د کور ته د موږ مشران دي یا سیاسي خلک دي، دغه ته وایو چې د موږ د مظلومو خلکو سره آواز اوچت کړئ، د مظلومو خلکو سره ودرئ. د وطن دا یو ځل نه دی چې موږ دا کډې کړو، دا مو څو ځله داسې کډې وکړلې، په بد حال تېرېږو. آخر کومه داسې ورځ وي چې په موږ به ښه راځي، کوم داسې یو ټیم دی چې په موږ ښه راځي. موږ د سیاسي خلک ته هم دا زیات تر زیات اپیل دا کوو چې د ووټ ورځ وي، د تا خو بالکل شمېر نه کېږي، په دومره ګڼ شمېر راته موجود وي چې دلته زما په کام سخته ورځ ده، بیخي د نام و نشان نشته دی. نو چې څومره سیاسي پارټۍ دي دغو ته وایي، او بالخصوص چې څومره دلته کور ته میشت پښتانه دي یا دلته زموږ د وزیرستان خلک دي، دغه ته دا وایو چې موږ سره د اواز بدرګه کوي، د دغه ظلم جبر خلاف زموږ سره چې څومره هم په سوشل میډیا اواز بدرګوئ شي، اواز بدرګه کوي. مننه، مهرباني.